الله تعالی فرمایي مؤمنان خو د یو بل سره ورونه وي، نو د خپلو ورونو ترمنځ مناسبت سم کړئ او د الله تعالی څخه ویریږئ. هیله ده چې پر تاسو باندې رحم وکړی شي. ای مؤمنانو، نه د نارینه پر نورو نارینهو ملنډې وهي، کیدای شي چې هغوی له دوی څخه بهتره وي، او نه د ښځې پر نورو ښځو ملنډې وهي، کیدای شي چې هغوی له دوی څخه بهتره وي. په خپلو منځونو کې د یو بل عیبونه مه لټوئ او مه یو بل په بدنومونو سره یادوئ. له ایمان راوړو نه پس په فساد کې نوم پیدا کول تر ټولو بده خبره ده. کوم کسان چې دغه چلند پرېنږدي او توبه ونه باسي همغوی ظالمان دي. ای مؤمنانو، له ډېرو ګمانونو کولو څخه ډډه وکړئ چې ځینې ګمانونه ګناه وي، او د چا پټ عیبونه مه لټوئ، او ستاسې څخه د څوک د چا غیبت نه کوي. آیا ستاسې څخه داسې کوم څوک شته چې د خپل مړه ورور غوښې خوړل خوښ کړي؟ ګورئ، تاسو په خپله له دې څخه کرکه کوئ. د الله تعالی څخه ویریږئ. الله تعالی ډېر ښه توبه قبلونکی او ډېر مهربان دی. ای خلکو، موږ تاسې له یو نارینه او یوې ښځې څخه پیدا کړئ او بیا مو تاسې په قومونو او قبیلو باندې وګرځولی، تر څو تاسې یو بل سره وپېژنئ، او په حقیقت کې د الله تعالی په وړاندې ستاسې څخه تر ټولو زیات عزتمن هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله تعالی په هر څه پوهیدونکی او ډېر باخبر دی. السلام علیکم.